هغه نه دي پلاستیکي لوښي قاري صاحب سطلونه دا به یې د بندي په خېټه باندې په چات کې راځوړم که هغه ته به یې اور ورکړه څاڅکی دا به پرې راته خېټه به یې سوری شو په مځکه به لګېده دا طالب به دلته شهید سو داسې ظلمونه شوي قاري صاحب دوی به د ګازو ډبه ولګوله انسان به یې داسې ونیو کمیس او پرتوګ به یې ترېنه وویسته په ګاز باندې لکه پسه غوندې سور کوه ما خلک چې دا جزاګانې ورکړي قاري صاحب د طالب جنازه او فاتحه چا نه سو کولی همداسې به د قبر ته اچوه جنازې حق دې نه درلوده د فاتحې حق دې نه درلوده راشه امارت ته وګوره له ټوپکو سره یې نیسي بېرته یې خوسې کوي طالب قسم په خدای قاري صاحب خلکو د طالبانو بوټونه ښکلول کندي خو پرېږده خلکو داسې مینه کوله طالب سره ډوډۍ اول خط ته ورته لېږله چې تر څو دغه وحشیان بیا رانسي بوټونه یې د طالبانو ښکلول چې موټر به د طالبانو روانو دوی به قطارونه د موټرسکلونو د موټرو ورپسې وو په شان د ملا عمر غیرت کوه راځه د زنده‌باد نارې د امارت کوه راځه د زنده‌باد نارې د امارت کوه خبرې اوري بل د دوی زندانونه شل زندانونه زیرخونې داسې زیرخونې وې قاري صاحب چې اووه کاله یو بندي چې ژوندی ده اوس هم په همدغه زیرخون کې بدرفت هم کړی ده ډوډۍ هم خوړلې خپل امتیاز هم کړی مونځ یې په تیمم کړی داسې بندیان ما ولیدل قاري صاحب چې 2 کاله یې اوبه نه دي لیدلي چې دا یې پرې ولامبي په اوبو باندې نه و موړ په اوبو تندی نه و ماته شوی په 2 کالو کې دغه 2 متره قاري صاحب اوږدوالی 1 متر او 10 سانتي د یو جیب بار په دې کې 11 کسان ساتل شوي دي 11 کسان داسې زیرخونې ما ویډیو کړي عکاسي کړي مې د قاري صاحب چې انسان پکې درېدلی نه شي 1 متر په 1 متر کې 6 کسان پکې ساتل شوي همدلته یې خپل جابچای کوه په همدغه زیرخونو کې قاري صاحب د خلکو اندامونه په ژوندینې پرې شوي دي په اخترونو کې کورونو ته ورلېږلي دي داسې میندې ما په ګلدک کې ولیدلې قاري صاحب 4 زامنې تر اوسه پورې ورک دي تر اوسه پورې د بچیو د جنازو په انتظار د تور سر یې په سر کې سپینو لګېده مېړه یې درک نه لري داسې بچی ما ولیده چې پلار یې د خلکو وایي دا یې 2 کلن اوس ځوان ده واده یې کړی ده مړی یې نه ده معلوم 2,600 کسان په قلم لیکلي رازق له تیغه تیر کړي دي نړیوال سازمانونه حقوق د بشر دومره جنایت په دې بولدک کې شوی قاري صاحب د انسانیت جنازه وتلی هولوکاست د خلکو شوی ده ژوندي خلک په ریګونو کې ښخ شوي دي 1,000 کسان قاري صاحب له نن نه 2 کاله مخکې په قندهار کې په شهادت رسېدلي چې غټ اکثریت یې په بولدک کې ده دوی به چې غیر لاتوزي له قوم نه بل څوک و هغه به یې له تیغه تېرول تجاران راوستل شوي دوکاندارانو نه اوس هم قاري صاحب ښاروالي ډېر بیداره سړی ده 6,000 افغانۍ دوی له هرې غرفې نه اخیسته دې زورواکانو ښاروالي و 600 روپۍ ترې نه اخلي اپین خرڅېده په همدغه بازار کې ټولې بندیان کړي دي د خلکو مځکې غصب شوي دي خلک راځي بېرته خپلو مځکو باندې که دوکانو آبادي کرایه به یې د مځکې مالک ته ورکوي دومره وحشت شوی چې دا څومره بولدک ده دا غصب شوی ده په لرې پرتو سیمو کې کاریزونو کې انسانان اوسېږي قاري صاحب دومره وهم او ډار اخیستی و چې طالبان 15 ورځې په بولدک کې تېر کړه دوی خپل د مینې اظهار له طالب سره نه شو کولی چې هسې نه چې دا خلک راشي ټول له تیغه تېر کړي طالبانو عهد وکړ د بولدک له خلکو سره چې دلته به ټول طالبان قیله کېږي په شهادت به رسېږي بیا به دا بولدک خلک نیسي دومره لوړ عهد یې کړی اوس راغلي و طالب قسم په خدای قاري صاحب خلکو د طالبانو بوټونه ښکلول کندي خو پرېږده خلکو داسې مینه کوله طالب سره ډوډۍ اول خط ته ورته لېږله چې تر څو دغه وحشیان بیا رانسي بوټونه یې د طالبانو ښکلول چې موټر به د طالبانو روانو دوی به قطارونه د موټرسکلونو د موټرو ورپسې وو طالبه یو خبره را سره وکړه جنرال صاحب تاسو هغه یوه ویډیو تاسو کړې ده هغه یو ځای کې تاسو هغه کومه دریشي ده د تعذیب یو دریشي ده یو اوسپنه ده هغه ویډیو کې هم تاسو تشریح کړی دی یعنې د تعذیب داسې ماډرن وسایل دوی ته ورکړل شوي وو
داسې تعذیب نوي وسایل قاري صاحب دغه خو هغه بندي سره چې ما خبرې وکړه دا اسانترینه تعزیات هغې له ده ته به مونږ خوشحاله وو دا هغه نه دي پلاستیکي لوښي قاري صاحب سطلونه دا به یې د بندي په خېټه باندې په چات کې راځوړم که هغه ته به یې اور ورکړه څاڅکی 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 دا به پرې راته خېټه به یې سوری شو په مځکه به لګېده دا طالب به دغه قنداره یې باندې دلته شهید سو داسې ظلمونه شوي قاري صاحب ګایز ډبې د هلمند خلکو د قندارو د بولدک خلکو که زه دروغ وایم په مخ مې پیاز راوشیندئ قاري صاحب دوی به د ګازو ډبه ولګوله انسان به یې داسې ونیو کمیس او پرتوګ به یې ترېنه وویسته په ګاز باندې لکه پسه غوندې سور کوه ما خلک دا خلک چې دا جزاګانې ورکړي قاري صاحب د طالب جنازه او فاتحه چا نه سو کولی همداسې به د قبر ته اچوه جنازې حق دې نه درلوده د فاتحې حق دې نه درلوده راشه امارت ته وګوره له ټوپکو سره یې نیسي بیرته یې خوسې کوي د ټوپک ملي ګرم یې بیرته یې خوسې کوي طالبانو په ټول بولدک کې قاري صاحب 14 بندیان درلوده دا اوس فلحاله چې هغه مقرره